که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري نو بیا به فقر ته ځان تیار کړي، د دنیا د محبت نه به دا ځان وساتي. دنیا به استعمالوي خو به قدر ضرورت، مقصد به دنیا نه ګرځي، مقصد به آخرت وي. په دې وجنا حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي محبت د دنیا چې دی دا د هرې خطا سر دی. محبت د دنیا دې حدیث کې دا خبره ذکر کېږي، یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا د الله رسوله قسم په الله زما سره ډېره مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سوچ وکړه څه وایي؟ وی ویل قسم په الله تا سره مې ډېره مینه ده. 3 ځله دا خبره تکرار. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که چیرې تا زما سره مینه وي نو بس ځان فقر ته تیار کړه. زما سره چې د چا مینه وي په هغه باندې دا فقر مصیبتونه تکالیف داسې را روان وي لکه سیلاو چې د غره د سر نه راخوشي شي، اولان د دې بیابان طرف ته روان به دې ته ځان تیار کړه. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقیرۍ او ملنګۍ زندگی وه، دنیا نه خوښوله. یو خدا ده چې دا امتحان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه خوښوله، نو د چا چې د الله د رسول سره مینه او محبت وي هغه به دنیا سره مینه او محبت نه کوي. بل لا چې کله دنیا زیاته شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې د انسان نه پاتې کېږي، نو خامخا د یو امتحان دی. دې وجه نه بل حدیث شریف کې راځي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویله وای آیا که یو کس په یو اوبو باندې روان وي امکان لري چې د انسان دا خپې وچې پاتې شي لمدې نه شي؟ صحابو ته ویل یا د الله رسوله دا خو هېڅ امکان نه لري چې یو کس په اوبو باندې روان وي او د هغو دا خپې لمدې نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل دغه شان مثال د مالدار انسان دی چې دنیا سره سره دا د ګناه نه بچ شي، امکان نه لري چې دا د ګناه نه بچ شي، خامخا به دا ګناه د مال سره خامخا لکه څنګه چې د انسان په دې اوبو باندې خپې لمدېږي، امکان نشته چې دا خپې بچ شي، خامخا مالدار انسان به ګناهګار وي، هغه نه به ګناهونه کېږي الا ماشاءالله. الله تعالی د موږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کړي. بل حدیث شریف کې راځي کعب ابن مالک نو فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو دو وږي شرمخان په یو رمه باندې را نازل شي، دغه دو وږي شرمخان به دومره فساد په دې رمه کې رانولي، دومره به دې ته مشکل ونه رسوي څومره چې انسان دیندارۍ ته د هغه د مال محبت تاوان رسوي. یعنې د یو انسان چې د دنیا سره محبت وي د ده دیندارۍ ته دومره نقصان رسېږي څومره نقصان چې یو د وږي شرمخان په یو رمه کې ورګډ شي او هغه وخوري او هغې کې مشکل رامنځته کړي فساد، د هغې نه هم لازال. عبدالله ابن مسعود نو فرمایي وی منګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیزي باندې اوده و. وی چې کله رسول الله سلام ناجک شو نو د هغه په اړخ باندې د پیزي د اثر و. موږ ورته ویل یا الله رسوله موږ به تا دپاره یو پسه بې سره برابره کړو چې په هغې باندې ته خوب کړي. رسول الله سلام راته ویل مالي ولي دنیا زما د دنیا سره څه؟ وی زه خو په شان د هغه سپور انسان یم چې په سپرلۍ باندې سوري یو د یو ونې د سوري لاندې لږه دمه وکړي او بېرته دا سوری پرېږدي روان شي، نو زما ته د یوې سرې ضرورت نشته. دنیا مثال رسول الله سلام د ونې د یو سوري سره ورکړه چې د ونې د سوري لاندې معمولي راحت وکړي او بیا پاتې شي. دا دنیا ده عزتمندو، موږ څومره د دنیا پسې منډې وو. د دنیا بدي په دین کې نشته، ښه مال د ښه انسان لپاره وي خو مقصد به دنیا نه وي. د دنیا د وجې نه به تر دین نه غافله نه وي، ستا دا دنیا به د الله په دین کې مصرفېږي، بیا پوه شه چې دا مال زما دپاره رحمت دی. اما که دنیا سره محبت و د دنیا د محبت د وجې نه تا نه دینداري پاتې کېدله، بیا پوه شه چې دا د الله تعالی د وجې نه د الله د خانما دپاره یو امتحان دی او شاید د دنیا په مصیبت او غم کې راګیر شمه. الله تعالی د موږ او تاسو
د دنیا د مصیبتونو او تکالیفونو وساتي او الله تعالی د موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل لا نصیب